لا پرون راځي د غزنی ولایت اړوند د وی پیخي اوازه خبره ده چې پکې ول کېږي وی خزي د خپل خاون څخه خستین پرې کړی یعنی د هغه لاندې سامان ورڅخه پرې کړی متاسفانه چې لپیخي د یو ستر او باعظمت ولایت د خلکو په وړاندې یو ډول تحقیر استفاده کیږي اصلا ټولنه د مختلف الفکر انسانانو ټولګه ده هر ډول پیخي په هر ولایت کې رامنځته کېدای شي خو په ټولنه کې د هر ډول پیښو ډیریدل د هغو د اموالو څخه سرچینه اخلي او څومره چې پیښې زیاتې تشهیریږي هغومره زیاتې عامیږي لا بده مرغه زموږ په ټولنه کې بد معمول دا دی چې داسې خرابې غیر اخلاقی پیښې د دې پر ځای چې پټي او خاورې پرې واړول شي په لوی لاس یې ښکاره او د ساتیري وړ ګرځوو اصلا ستونزې ته د حل پر ځای وخت په بې ځایه او غیر اخلاقی بحثونو ضایع کوو دغسې ناوړې پیښې که حقیقت ولري زیاتره زموږ په ټولنه کې د ناوړه دودونو پایله ده ښځه د دې دودونو په سبب دومره محکومه کړی شوي چې هیڅ انساني ارزښت نه ورکول کیږي او د خرڅولو او تجارت توکي ترې جوړ شوي هر چا چې ښه بیه پرې ورکوله دا هغه ده نور په ټولنه کې دې ته کتل نه کیږي چې اخیستونکی یې څوک او څنګه ده ښځه د ظلم او وحشت په انتها کې بیا کله ناکله یو داسې کار ته لاس واچوي خلاصه دا چې راځي د یو بل د تحقیر او په ټولنه کې د غیر اخلاقی ادبیاتو په خپرولو په هغه خبرې وکړو چې د یادو پیښو د رامنځته کېدو سبب ګرځي دغه پیښه چې هم د غزنی په ولایت کې رامنځته شوې ده چې وی ښځې د خپل خاوند څخه خستین پرې کړی دا هم کېدای شي د ټولنې د یو ناوړه دود ښکار شوی وي چې اخر دغه ښځه مجبوره شوي او داسې یو کار ته یې لاس اچولی وي درنو لیدونکو تاسو یې په اړه څه نظر لرئ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ